محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او مینوالو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت کلوي کې به نغښتي وئ. مینوالو، دا دی د تل په څېر بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوي او ښکلې ویډیو چمتو کړم. ملګرو، تېره ورځ یو ورور په وټساپ باندې یوه پوښتنه رالیږلې وه. ده ویل چې زما د انټرنېټ بکسه بیخي ژر خلاصیږي، یعنې 8 جی بي انټرنېټ فقط زما یو ورځ شي. ما وویل بالکل به تا حتما ډاونلوډ کړی وي چې ستا د انټرنېټ 8 جی بي بکسه په یوه ورځ کې مصرف کړې ده، نو حتما دې ډاونلوډ کړی. ده ویل چې بالکل ما ډاونلوډ نه ده کړی او نه په ډاونلوډ باندې پوره پوهیږم. نو د دې پوښتنې په جواب کې به تاسو ته یوه داسې طریقه وښیم تر څو ستاسو انټرنېټ په غلط ځای کې استعمال نشي، یعنې کوم څه چې تاسو استفاده کوئ همغه انټرنېټ به مصرفیږي، بقي اضافي انټرنېټ به ستاسو څخه نه خرابیږي او نه به له منځه ځي. نو تاسو به دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او دا طریقه به انشاءالله تاسو ضرور زده کوئ. لومړی خو دا چې ستاسو په موبایل کې چې څومره اپلیکیشنې دي یا ایپس دي، دا ټول حتما یو ورځ اپډیټ ته ضرورت لري. یعنې که پلی سټور دی، که ګیلري ده، که انټرنېټ ایکسپلورر ده، که فیسبوک ده، که مسنجر ده، هر څه اپډیټ ته ضرورت لري. نو دا اپډیټ تا پورې تړلی، که ته یې اپډیټ کوې او که یې نه اپډیټ کوې. نو حتما ستاسو په موبایل کې اپډیټ اټو شوی، یعنې په خپله ستاسو سامان اپډیټ کیږي. بعضې وخت بعضې ورونه شکایت کوي چې زموږ موبایل کې 6 ورژن یا 9 ورژن کې دی او هغه په خپله په اتوماتیک ډول 9 ته یا 8 ته اوښتی، یعنې 6 ورژن پکې دی، هغه 9 ته اوښتی دی. دا څه وجه ده؟ دا هم ستاسو د انټرنېټ اضافي مصرف دی. نو د دې لپاره به تاسو لومړی سیټینګ ته ولاړ شئ. کله چې سیټینګ ته لاړ شئ، دلته به لاندې اباوټ پون ووهئ. اباوټ پون دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ، دلته به راشئ راشئ سافټویر انفارمیشن ته. دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ، دلته ستاسو ورژن وګورئ. انډرایډ ورژن 7.1.1 یعنې زموږ ورژن 9.1.1 ورژن دی. نو د دې لپاره که چیرې زه دا اپډیټ کوم نو زما ورژن نور هم پورته کیږي. نو زه نه غواړم چې زما ورژن اپډیټ شي او نه دا غواړم چې زما ورژن په خپله په اتوماتیک ډول اپډیټ شي. نو د دې لپاره چې تاسو دا بندوئ چې زموږ ایپس په خپله ډاونلوډ یا په خپله اپډیټ نشي، نو تاسو به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به تاسو سافټویر اپډیټ ووهئ. په سافټویر اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته یې ماته لیکلي ډاونلوډ اپډیټس اټومیټیکلی، یعنې ستاسو اپډیټ په اتوماتیک ډول خپله کیږي. کله چې کوم اپلیکیشن ستا په موبایل کې ډاونلوډ ته یا اپډیټ ته ضرورت ولري، نو دا به په خپله ډاونلوډ کیږي یا اپډیټ کیږي. نو د دې مخه زه نیسم. تاسو به دا آپشن دې خوا راولئ، یعنې ما آف کړ، یعنې بند مې کړ. نو کله چې دا بند شو نو ستاسو اپډیټ به په اتوماتیک ډول نه کیږي. نو دا چې اپلیکیشن یې له تاسو څخه اضافي مصرف کي، هغه بله لار هم شته. د دې لپاره به تاسو بیا هم سیټینګ ته ولاړ شئ. سیټینګ کې به تاسو ایپس باندې کلیک وکړئ. کوم اپلیکیشنونه چې تاسو نه استعمالوئ او له هغې څخه استفاده نه کوئ، هغه به تاسو ډیسیبل کړئ تر څو ستاسو انټرنېټ اضافي مصرف نشي. زه له ایکسل څخه کار نه اخلم. ایکسل باندې کلیک کوم.
دلته هغه ډیسیبل کوم. ډیسیبل زه له فاینډر څخه استفاده نه کوم، ما ډیسیبل کړی. او زه راځم له هینګ سره خدای پاماني کوم، یعنې ډیسیبل کوم یې. او دلته ډیری ډیمو دې باندې کلیک کوم، دا هم ډیسیبل کوم. نو دا و طریقه چې تاسو ته مو وښوده. که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. که چیرې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ، نو د دې لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د ګونګړي تڼۍ یا علامه کیکږئ. کله چې موږ نوې ویډیو پورته کوو نو لومړی به تاسو ته په سکرین باندې درښکاره کیږي. نو دا چې زه بیا راځم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.